زه به خلک رابلم د الله دین ته، که څوک مني که څوک نه مني، خو د الله له طرفه ما ته دا حکم شوی دی چې زه به مسلمان یم. همدارنګه الله رب العزت د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له ویناو څخه داسې حکایت کوي: ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای ربه موږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه. د یعقوب علیه السلام د وصیت په هکله چې خپلو زامنو ته کړی، الله رب العزت داسې بیان کوي: ان الله استفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیه السلام خپلو بچیانو ته وایي: زما بچیانو، الله ستاسې لپاره همدا دین چې د اسلام دین دی دا غوره کړی دی. له دې امله د مرګ تر وخته پورې مسلمانان پاتې شئ، نو چې کله مرګ په تاسو باندې راځي هغه په داسې حال کې وي چې تاسو مسلمان یئ. همدارنګه الله رب العزت د موسی علیه السلام څخه داسې حکایت کوي: فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. ای خلکو، که تاسې په رښتیا سره پر الله ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که تاسو مسلمان یئ. ان کنتم مسلمین، که تاسو مسلمان یاستئ. همدارنګه هر کله چې د تورات په هکله خبرې کوي نو داسې الله فرمایي: یحکم بها النبیون الذین اسلموا. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانان ول له هماغه سره سم یې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي ول فیصله کولی. او یوسف علیه السلام به فرمایل: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ای زما ربه، زما خاتمه پر اسلام وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. او کله چې د فرعون جادوګرانو ایمان راوړ، د فرعون د ګواښونو په مقابل کې داسې وویل: ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. هغه جادوګران چې فرعون د موسی علیه السلام په وړاندې راټول کړي ول، کله چې هغوی د حضرت موسی علیه السلام معجزه ولیدله نو ایمان یې راوړ. فرعون هغوی وګواښول چې زه به ستاسې لاسونه او پښې پرې کړم او تاسو به په اونه باندې وځړوم. نو هغوی څه ویلې؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ای ربه، پر موږ صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوزه، خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمانبردار اوسو او مسلمانان اوسو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت د حضرت عیسی علیه السلام د حواریینو څخه داسې حکایت کوي: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. موږ پر الله ایمان راوړی، شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو او د الله په لاره کې سر ټیټوونکي یو. همدارنګه د ملکه سبا بلقیس څخه کله چې په ایمان مشرفه شوه، په حضرت سلیمان علیه السلام ایمان راوړه. الله داسې حکایت کوي: واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بلقیس ویلې چې اوس ما له سلیمان علیه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کیښودله. او په هغه دعا کې چې د یو صالح انسان څخه الله حکایت کوي داسې وایي: واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. او زما اولاده هم نیکان کړه، ما بېغمه کړه، زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانو بندگانو نه یم. او د اسلام محبوب پیغمبر، د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موضوع داسې بیان کړې ده لکه چې فرمایي: الانبیاء اخوة لعلات امهاتهم شتا و دینهم واحد. رسول الله فرمایي چې پیغمبران علیهم السلام ټول علاتی ورونه دي چې میندې بیلې دي او دین یې یو دی. علاتی ورور هغه ته ویلی شي چې هغه د پلاره وي او د مور نه وي. نو رسول الله وایي چې انبیا علیهم السلام ټول علاتی ورونه دي چې میندې بیلې دي او دین یې یو دی. او الله رب العزت په ډیر تاکید سره
د دې موضوع په هکله فرمایي شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذي اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. هغه ذات ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم یې نوح ته کړی او چې اوس ای محمده صلی الله علیه وسلم تا ته مو د وحی په وسیله درلیږلی دی او چې د هغه حکم مو ابراهیم موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړي او په دې کې دوی متفرق نشي، اختلاف ونه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، اسلام د ټولو انبیاو او د ټولو پیغمبرانو علیه السلام دین دی او د آدم علیه السلام ولې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټولو انبیا علیهم السلام خلق د اسلام لور ته رابللی دي او الله رب العزت دا مطلب په خپل کلام کې څو واره ذکر کړی چې هغه مې په ډیر وضاحت سره د الله د کلام نه تاسو ته ذکر کړ. نو کامیابي هم په دې کې ده چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د اسلام مقدس دین ته غاړه کیږي او د الله رب العزت اوامر ومني، د الله رب العزت احکام ومني او د هغه څیزونو نه چې الله رب العزت نهیې کړي د هغې نه ځان وساتي. ځکه دا کار د آدم علیه السلام و، دا کار د موسی علیه السلام و، دا کار د عیسی علیه السلام و، دا کار د حضرت یعقوب علیه السلام و، دا کار د حضرت ابراهیم و، دا کار د حضرت یوسف و او بالاخره دا کار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. او تاریخ دا موږ ته ثابته کړې ده هغه قومونو چې د اسلام مقدس دین ته غاړه کیښودله، د الله اوامر یې ومنل، د خپلو انبیاو او د خپلو رسولانو خبرې ومنلې او د کومو څیزونو نه چې هغوی منع کول د هغو نه ځانونه وساتل، هغو قومونو ته الله عزت ورکه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او کومو قومونو چې د خپلو انبیا علیهم السلام د خبرو نه او د هغو د ویناوو نه سرغړونه وکړه، د الله احکام یې ونه منل، د الله اوامر یې ونه منل، اسلام ته یې غاړه کښېنښودله، د نواهیو نه اجتناب ونه که، هغه قوم الله رب العزت په دنیا کې هم ذلیله که، هغه قوم الله په آخرت ته به هم ذلیل ولاړ وي. تاسو حال د لوط د قوم وګورئ، د سمودیانو حال وګورئ، د فرعونیانو حال وګورئ، د عادیانو حال وګورئ، همدارنګه د مشرکینو حال وګورئ چې هغو د خپلو انبیاو خبره ونه منله، اسلام ته یې غاړه کښېنښودله، د الله اوامر یې ونه منل، د الله احکام یې ونه منل. الله رب العزت هغوی انجام څه وګرځوه؟ ذلت د دنیا او ذلت د آخرت. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، اسلام زموږ او ستاسو دین دی، زموږ او ستاسو د پیغمبر دین دی. راشي چې دې ته غاړه کیږدو. دا نه چې تش په نامه باندې مسلمان یو، نور د اسلام نه خبر نه یو چې اسلام موږ ته څه پیغام لري، اسلام موږ ته څه وینا لري. نه، اسلام کې داخل شئ پوره باندې د خپل رسول اوامر ومنئ، د خپل رسول ارشادات ومنئ، د خپل رب لارښوونې ومنئ، د خپل رب احکام ومنئ. د دنیا په لنډ ژوند باندې هیڅکله زما وروره مه دوکه کیږه، زما خورې مه دوکه کیږه. تل لپاره کوشش کوه چې په خپل لنډ ژوند کې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړې چې هغه ابدي ژوند الله رب العزت د ستا ښایسته وګرځوي. ځکه ژوند هغه ژوند دی، د دنیا ژوند د غمونو ژوند دی، د دنیا ژوند د کړاوونو ژوند دی، د دنیا ژوند د مصیبتونو ژوند دی. نو کامیابي په اسلام کې ده، په بل دین کې هیڅکله نشته دی. او اسلام صرف په نامه باندې نه، بلکې اسلام د ټولو انبیاو دین و، د ټولو پیغمبرانو دین و، د آدم علیه السلام نه نیولې تر محمد رسول الله پورې ټولو انبیاو خلق د اسلام لورې ته رابللي دي. او دا مطلب الله په خپل کلام کې څو واره ذکر کړی. نو راشئ چې اسلام ته غاړه کیدو، د خپلو انبیاو خبرې ومنو. علما چې څه موږ ته وایي د الله د کلام په رڼا کې، د رسول الله د ویناو په رڼا کې دا ومنو او در خپل وس او توانه پورې کوشش وکړو چې هغه عملو او د څه نه چې موږ بچ کوي د هغه نه ځان وساتو. په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته. نور به واورو. خو د یوې دمې نه وروسته
مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائن. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو اسلام ټولو هغه اوامرو نواهیو قوانینو ته د غاړې ایښودلو په معنا دی چې د وحی په ژبه موږ ته رارسېدلی دی. نو په دې اساس یوازې هغه څوک حقیقي مسلمان کیدی شي چې په زړه په اندامونو او بالاخره په ټول بدن سره د الله تعالی حکم ته غاړه کیږي او په هر کار کې د هغه اوامرو ته منقاد او تسلیم وي. تش په نامه څوک مسلمان نشي جوړېدلی چې نوم مسلمان او عمل هغه عمل کوي چې اصلا د اسلام مقدس دین سره تړاو نه لري بلکې د الله د احکامو او د الله رب العزت د اوامرو سره په تضاد کې وي. نو څرنګه چې انبیا علیهم الصلاة والسلام د ټولو مخلوقاتو نه زیات د الله تعالی حکم ته تسلیم او د هغه اوامرو او نواهیو ته پابند و نو په همدې لامل هغوی لومړني مسلمانان شمیرل کیږي لکه چې الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. ورته ووایه ای پیغمبره زما لمونځ زما د عبادت ټول مراسم زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې د هغه هیڅوک شریک نشته د هماغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سر ټیټوونکی زه یمه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. نو وی ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې توبه وباسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی یم او پرته له غاړې ایښودلو الله ته او د هغه اوامرو او نواهیو ته له تسلیمېدو څخه د انسان اسلام نه صحیح کیږي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدو د الله احکامو ته غاړه کیدو کومو څیزونو باندې چې الله امر کړی هغه ومنو او د کومو څیزونو نه چې الله نهیې کړی د هغه نه ځان وساتو. نو قدرمنو اوریدونکو پرته له غاړې ایښودلو الله ته او د هغه اوامرو او نواهیو ته له تسلیمېدو څخه کله هم انسان مسلمان نشي جوړېدلی لکه چې الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. نه ای محمده ستا پر قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان کیدی نشي تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني بیا چې ته فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې سر تر پایه ومني. نو مسلمان هغه چاته ویل کیږي چې الله ته غاړه کیدي د الله احکامو ته غاړه کیدي د الله اوامرو ته غاړه کیدي همدارنګه رسول الله ومني او د رسول الله فیصلې ته غاړه کیدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات د خپل انفرادي ژوند ټولنیز ژوند همدارنګه کورني ژوند کې پلي او پیاده کړي. د الهي حکم د پیژندلو او معلومولو یوازینۍ وسیله وحی ده چې الله تعالی خپلو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام ته وحی کوي او انبیا علیهم الصلاة والسلام یې په پوره صداقت او امانت سره تبلیغ کوي. نو کله چې موږ ته له دغې لارې یعنې د وحی د لارې کوم حکم ورسیږي نو معقوله او منطقي خبره دا ده چې دغه حکم ته باید موږ او تاسې غاړه کیږدو او هغو احکامو ته ځان تابع کړو ځکه چې د الله تعالی علم پر هر شي باندې کامل او راچاپیر او الله تعالی حکیم ذات دی. له بلې خوا قدرمنو اوریدونکو څرنګه چې انسان د الله تعالی مخلوق دی او ځان د الله بنده ګڼي نو دغه عبودیت او بندگی د انسان څخه د دې غوښتنه کوي چې د الله تعالی اوامرو ته تسلیم او غاړه ایښودونکی وي ځکه بنده دې ته وایي.
نو موږ او تاسو چې وایو چې د الله بندگان یو، نو بندگی دې ته وایي چې د الله اوامرو ته غاړه کیدو، د الله اوامرو ته تسلیم شو او د هغه څیزونو نه چې الله نهی کړي د هغو نه ځانونه وساتو. د دې سربیره د ژوندانه لارې چارې د انسان څخه دا غواړي چې د خپل رب احکامو ته تسلیم وي، ځکه چې الله تعالی د انسان پر غوښتنو تر ټولو زیات ښه پوهیږي او هم ورته د ژوندانه لارې چارې تر هر چا ښې معلومې دي. نو د ژوندانه لارې چارې د انسان څخه دا غواړي چې خپل رب احکامو ته تسلیم شي او هغه ومني. او خوند قدرمنو اوریدونکو په دې کې دی چې د الله احکام ومنئ. د ژوند په لذت به هله پوه شئ، د ژوند په خوند به هله پوه شئ چې د الله اوامر ومنئ، د الله احکام ومنئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات عملی کړئ او د هغه په سنتو باندې روان شئ. د ژوند خوند په دې کې دی. او هغه څوک چې په دنیا کې د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، د رسول الله د ارشاداتو نه سرغړونه کوي، د دنیا لنډ او محدود ژوند هغه دوکه کړی وي. بس په دې کې چې دنیا کې څنګه زه ژوند تیر کړم، څنګه فاسده جامه واغوندم، که هغه په حرامو او که په حلالو لاسته راځي څنګه خواهشات پوره کړم. چا چې ژوند دا ګڼلی هغه څو ورځې ژوند دی، په دنیا کې به یې خوند وي، خو بیا به په دنیا کې هم په آخرت کې هم د الله رب العزت په عذابونو کې گرفتار وي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله احکام او اوامر ومنو، ځکه عزت همدارنګه خوند او سرفرازي په دې کې ده، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو څرنګه چې د انسان د دنیا او آخرت د کامیابی، فلاح او بریالیتوب یوازینۍ لاره دا ده چې د الله تعالی اوامرو ته تسلیم او تابع وي. نو له دې کبله هیڅ امت داسې نه دی تیر شوی چې حکیم رب دې ورته کوم پیغمبر نه وي استولی، تر څو هغوی د الله دین او احکامو ته دعوت کړي او د اسلام لار ورته په ګوته کړي. لکه چې الله رب العزت فرمایي وان من امت الا خلا فیها نذیر، او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم تنبیه کوونکی، کوم ویرونکی نه وي راغلی. همدارنګه الله فرمایي ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. موږ په هر امت کې یو پیغمبر ولیږه او د هغه په وسیله مو ټول خبر کړل چې د الله بندگی وکړئ او د طاغوت له بندگی نه ځان وژغورئ. د الله بندگی غوره کړئ، د شیطان او د طاغوت بندگی نه ځان لرې کړئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. موږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې اویایم امت پوره کوئ، یعنی 9 امتونه نور دي، تاسو اویایم امت پوره کوئ. تر ټولو غوره او عزتمند امت د الله په نزد تاسو یاستئ. كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. نو هر قوم ته الله رب العزت پیغمبر لیږلی، هغه یې دې لپاره لیږلی چې هغوی د اسلام دین نه خبر کړي، هغو ته اسلام وروښیي، ځکه چې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابي په دې کې ده چې د الله اوامرو ته تسلیم او تابع شي. همدارنګه موږ او تاسو ته قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلی، هغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د الله د اوامر خبر کړي د وحی په ذریعه، د الله رب العزت احکام موږ او تاسو ته راورسوي، په کوم شي کې چې زموږ او ستاسو کامیابي سرفرازي ده هغه بیان کړي، او په کوم څیزونو کې چې ذلت دی هم د دنیا او د آخرت هغه موږ ته بیان کړي. او دا واقعا قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په ډاګه دا موږ ته بیان کړي، او په دې لاره کې رسول الله ډیر تکلیفونه زغملي، د ډیر دردونه یې تیر کړي دي، ډیر مصیبتونه یې تیر کړي دي، خو د الله دین او اسلام یې ډیر په واضحه توګه باندې موږ ته رارسولی. د رسول الله نه وروسته علمای کرام چې واقعي علما دي،
هغوی د انبیاو وارثان دي. دا د دوی مسئولیت دی چې د الله دین او اسلام ډیر په واضحه توګه باندې څنګه چې الله ویلی څنګه چې رسول ویلی هغه خلکو ته ورورسوي. دا د دوی وظیفه ده. که دوی په دې لاره کې کوتاهي وکړي، د الله دین په واقعي توګه خلکو ته بیان نکړي، د الله دین په سمه توګه باندې د الله مخلوق ته بیان نکړي، اول به د آخرت په ورځ باندې الله رب العزت دا علما د خپل حضور ته راکاږي او دوی نه به پوښتنه کوي. د مسلمانانو ورونو او خویندو، تاسو ته چې د اسلام کومه خبر رسیږي غاړه ورته کیدئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه له یو شمیر صحابه و کرامو سره د هغه کافر قوم د دعوت لپاره چې هغوی مسلمانانو ته د امن ژمنه ورکړې وه د هغوی سیمې ته واستوه، مګر هغوی خیانتکارو کافرانو د خبیب ملګري په شهادت ورسول او هغه یې د بندي په توګه مکې مکرمې ته بوته او د قریشو په مشرکانو یې خرڅ کړ، څو هغوی د هغو کسانو په بدل کې چې په بدر کې خبیب وژلي ول حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ووژني. په تیریدلو د وخت سره حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې تنعیم ته بوته او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې د خرما د ونې پر تنه باندې ټینګ وتړه. ابو سفیان چې په هغه مهال کې د مشرکانو مشر و، ټولو خلکو ته امر وکړ چې خبیب د وژل کېدو ځایونو ته زیان ونه رسوي، یعنی د هغه د بدن هغه برخې مه وهئ چې زر خپله سا له لاسه ورکي، بلکې د هغه لاس او پښې ووهئ څو په کړاو او زور سره هغه له پښو وغورځوئ. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، څومره زړه بدوونکې صحنه ده. آیا تاسو به هیڅ کله دغسې ځای کې ګیر نه شئ؟ نو ولې د هغه شي ترسره کولو ته حاضر نه یئ چې آسانه دی؟ تاسو او الله مو د خبیب رضی الله تعالی عنه په څیر په میړانه او ټینګه پر خپلو عقایدو ثابت قدمه اوسئ او اسلام له زړه څخه خپل سم کردار سره نورو ته وړاندې کړئ. په دقت سره پاتې واقع ته غوږ ونیسئ. هلته زیاتو کافرانو شتون درلود او هر یو په نیزه او غشي سره د خبیب لاس پښه او نور اندامونه وهل. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه خپل مبارک سر پورته نیولی و او له هغه څخه هیڅ نالښت او غږ نه اوریدل کېده. هغه د غره په څیر په خپله عقیده او دین ټینګ ولاړ و. هو درنو اوریدونکو، د الله د دین په لاره کې پایداري دغه ډول وي. کله چې شیطان غواړي په غلطو فکرونو سره تا له لارې وباسي، هغه ته هیڅ پام مه کوه او خپل مورال د هغه د دسیسو په مقابله کې پیاوړی که. شعور او شوق باید تل په خپل وجود کې پیاوړی کړي او اجازه ورنه کړي چې شیطان تا خپل هدف ته له رسېدو څخه پاتې راولي. مخکې د دې چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ووژني، ابو سفیان حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورځي او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وایي ای خبیبه، تا ته ستا په پروردګار قسم درکوم، آیا دا خوښ ګڼې چې اوس ستا پر ځای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او ته د خپلې کورنۍ په منځ کې په خوند او خندا مشغول وای؟ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په ځواب کې وفرمایل په الله سوګند، نه، هیڅ کله نه خوښوم چې زه په خپلې کورنۍ کې آرامه ژوند وکړم مګر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په بدن کې اغزی لاړ شي، نو څرنګه دا خوښوم چې هغه زما پر ځای وای؟ زه دا نه خوښوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه کې د یو اغزی لاړ شي. دا به څنګه خوښ کړم چې زه د آرامه په خپل کور کې وای او زما پر ځای د دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای؟ ابو سفیان چې کله د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خولې نه دا خبرې واورېدلې ډېر سخت نارامه شو، له خپلې خبرې څخه ډېر پښیمانه شو
او ویل هیڅوک مې لیدلی نه دي چې بل څوک داسې خوښ ولري لکه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري چې محمد رسول الله خوښ لري او هغه ورته ګران دی. څوک مې داسې نه دي لیدلی. وګورئ درنو اوریدونکو، آیا تاسو ته خپل پیغمبر محمد رسول الله دومره ګران دی لکه څنګه چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ګران؟ آیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبیب په څیر مینه لرئ؟ وګورئ چې څرنګه د عمر په هغو حساسو شیبو او پای کې خبیب رضی الله تعالی عنه خپل محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه په ډاګه که او ابو سفیان چې په هغه مهال کې د دین دښمن و د هغې مینې په حقانیت ګواهي ورکړې ده. ابو سفیان بیا له خبیب څخه وپوښتل آیا له مرګ څخه مخکې څه شی غواړي؟ آیا کومه پوښتنه لرئ؟ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وویل هو غواړم 2 رکعته لمونځ وکړم. ابو سفیان وویل سمه ده، تا د 2 رکعته لمونځ کولو لپاره آزاد پریږدو. په دې ډول خبیب رضی الله تعالی عنه لومړنی کس و چې له مرګ څخه مخکې د 2 رکعته لمونځ د کولو نیک سنت رامنځته کړ. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په بیړې سره لمونځ پای ته ورسوه او بیا یې وفرمیل په الله قسم که دا خبره نه وای چې تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه وویرید او لمونځ یې اوږد که هغه 2 رکعته لمونځ به یې ډېر اوږده و، خو که ما اوږد کړي وای نو تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه وویریده. او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خپل عمر په آخري شیبو کې دا بیتونه وایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال الشلو ممزعي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې د مسلمانی په حال کې ما وژني نور ماته مهمه نه ده چې د الله په لاره کې زما اړخ په کمې خوا وي، د قبلې خواته اوسم یا د قبلې مخالف لوري ته، خو چې د الله رب العزت په لاره کې وژل کیږم دا ما لپاره ویاړ دی، دا ما لپاره ارزښت نه لري چې مخ مې کوم طرف ته دی. هغه فرمایي چې د الله رب العزت د قدرت په لاس کې دي، که وغواړي زما ټوټه ټوټه اندامونه مبارک ګرځولی شي بیا یې جوړولی شي. هو درنو اوریدونکو، مهمه دا ده چې مسلمان مړ شي نور په اصل کې څرنګه مړه کیدل ارزښت نه لري، همدا چې د الله رب العزت په لاره کې مړ شي الله رب العزت خپله کولی شي ټوټه ټوټه شوی بدن مبارک وګرځوي او هغه له لومړۍ ورځې څخه په غوره ډول بیرته جوړ کړي. ای خبیبه، الله رب العزت دې له تا څخه راضي وي او ستا مبارک بدن او پاک روح دې د خپلې پراخې مهرباني تر څنګ ونیسي چې څرنګه دې د الله رب العزت د دین په لاره کې پایداري وکړه او دومره دې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه څرګنده کړه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د دغو زړه وړونکو بیتونو له ویلو وروسته د هغو کسانو په حق کې چې هغه یې په ناحقه دغسې ټوک ټوک کړی و داسې دعا وکړه ای پروردگاره هغوی خواره کړه، ای پروردگاره هغوی یو یو په بیل بیل ډول له پښو وغورځوه، ای پروردگاره هیڅ یو یې ژوندی مه پاتې کوه. کله چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې وکړې مشرکان د هغه له دعا څخه دومره وویریدل چې ځانونه یې پر ځمکه وغورځول او خپل غوږونه یې ونیول څو هغه دعاګانې وانوري چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې کوي. او الله رب العزت د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې قبولې کړي، الله هغوی ټول نیست و نابود کړه. د مشرکانو راسته عقلونه او لرزېدلي او ویریدلي زړونه وګورئ چې څرنګه خپل سرونه له ویرې پر ځمکه کیښودل او خپل غوږونه یې په لاسو سره ونیول. حال دا چې خبیب رضی الله تعالی عنه سرلوړی او لوړ په خپلو پښو ولاړ او د ایمان او د ټینګښت یو ذره یې کمه شوې نه وه، هغه خپل استقامت او پایداري له لاسه نه ورکوله. نو درنو اوریدونکو،
دغسې سختي او دغسې امتحان او ازموینه زموږ او ستاسو په لاره کې نشته، مګر په موږ لازمه ده چې په خپلو زړونو کې یوه مهمه مسئله تثبیت کړو. هغه دا ده چې اسلام ډیر زیات ارزښتمند دین دی او د دغسې میړنو په کوشش او مجاهدې سره موږ ته رارسېدلی دی. نو زموږ دنده ده چې د هغه په لاره کې د ځان او مال له قرباني څخه دریغ ونه کړو، په خپلو عقایدو ټینګ او نور هم هغه ته راوبلو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په خپل عقیده باندې په خپل اسلام باندې پایداري ورښودله. الله رب العزت هغه ته عزت د دنیا او د آخرت ور په برخه کړ. ځینې محدثین لیکي چې مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وویلې ای خبیبه، ستا د ژوند آخري شیبې دي، کم ارمان په زړه لرې هغه ارمان دې ووایه. هغه د ارمان نه لري چې د مرګه دې زه خلاص شم، یا کومه دنیوي ارمان وي چې هغوی ته یې وړاندې کړي، بلکې دا وایي زما یوازینی ارمان دا دی چې چا زما سلام محمد رسول الله ته رسولی وی، ځکه هر طرف ته چې ګورم ټول مشرکین دي، مسلمانان څوک نشته چې زما سلام محمد رسول الله ته ورسوي. محمد رسول الله په مدینې منوره کې، خبیب په مکې مکرمه کې، جبرائیل علیه الصلاة والسلام د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه السلام محمد رسول الله ته په مدینې منوره کې وروړي او هلته رسول الله وایي وعلیکم السلام یا خبیب د سترګو نه اوښکې تویږي او خپلو صحابو ته وایي چې د خپل ملګري په حق کې دعا وکړئ چې په سخت حالت کې دی. نو الله رب العزت دې موږ ته هم په خپل دین باندې په خپل عقیده باندې ثبات او استقامت نصیب کړي چې دا د اسلام او د مسلماني تقاضا ده. نور به واورو درنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درېیمه بیلګه د یوې میړنۍ ښځې پایداري او استقامت دی. د الله رب العزت د دین په لاره کې د پایداري بله نمونه هغه مؤمنه ښځه ده چې د فرعون د لور د سینګارونې کار یې په غاړه و. هغې په الله رب العزت باندې ایمان راوړی و او د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام رسالت یې منلی و. هغې ښځې د خپلو څلورو بچیانو د ژوند د بسا کولو لپاره مجبوره وه چې د فرعون د لور د سینګارونې کار قبول کړي. له دې مخکې خپل ایمان له فرعونیانو څخه پټ ساته، مګر کله چې ایمان د چا په زړه کې ځای ونیسي، له مجبوري د هغه اغیز په غړو او اندامونو کې څرګندیږي. یوه ورځ د فرعون د لور د سر د ویښتانو په ږمنځولو کې بوخته وه چې ناګهانه یې ږمنځه له لاسه پریوتله او د بسم الله په ویلو سره یې هغه ږمنځه له ځمکې راپورته کړه. کله چې هغې سینګاروونکې ښځې هغه سپېڅلې کلمه په ژبه وویلې، د فرعون لور وپوښتل ستا مخه زما پلار دی؟ هغې ښځې ځواب ورکړه نه، بلکې الله زما او ستا د پلار پروردګار دی. د نجلۍ وویل خپل پلار له دغې مسئلې څخه خبره وم. سینګاروونکې په ټینګه بیا وویل یوازې الله زما ستا د پلار پروردګار دی. سبحان الله. هغه ساده ښځه چې کار د فرعون په کور کې دی، د غره په څیر په خپلو دیني عقایدو کې ثابت قدمه ده. د فرعون لور سینګاروونکې ښځه خپل پلار ته وروسته او خپل پلار ته یې کیسه وکړه. فرعون دې ښځې ته وویل ای ښځې آیا ته له ما پرته بل پروردګار لرې؟ دې ښځې ورته ویلې هو زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون د دې لپاره چې هغه ښځه له خپلې عقیدې څخه واړوي په پوښتنو پیل وکړه او ویل آیا ته اولاد هم لري؟ ویل هو 4 بچیان لرم او په هغوی کې یو ماشوم دی چې هغه تی خورونکی دی، شودې خوري. فرعون امر وکړه چې د دې ښځې بچیان راولئ. کله چې فرعونیانو د هغې ښځې بچیان راوستل، بیا فرعون وپوښتل آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې بیا وویل زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون وویلې یو مسي دیګی راوړئ او په هغه کې غوړي ګرم کړئ. فرعون
له هغې ښځې څخه لومړنی زوی واخیست او د هغه له مور څخه یې وپوښتل آیا له ما څخه پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې په ټینګه هغه ماغه ځواب ورته تکرار که. فرعون په پوره بېرحمي سره هلک اور ته وغورځوه. د هلک د چیغو او په اور کې د هغه د سوځېدو غږ اورېدل کېده. فرعون بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او میړنۍ ښځې هماغه ځواب ورته وړاندې کړ. فرعون د هغې دویم زوی په اور کې واچوه او بیا یې د هغې دریم زوی میړنۍ ښځې برعکس د دې چې د زړه ټوټې په اور کې سوځېدلې وې په خپله عقیده ثابت قدمه وه. وګورئ درنو اوریدونکو پایداري ننداره کړئ. د الله رب العزت شکر دی چې زموږ بچیان جوړ دي او په خوښي او مستی سره ژوند کوو. لږ تر لږه باید دغه احساس ولرو چې د الله رب العزت د دین په وړاندې مسؤول یو. څه چې له ما او ستاسو څخه غوښتل شوي دي د الله د دین په ملاتړ کې یوازې ټینګښت او ثابت قدمي ده. نو راځئ څو ثابت قدمه اوسو. اوس د هغې موحدې ښځې پاتې نارامونکې مګر عبرتناکه کیسه واورئ. د څلورم بچي وار راورسېده. دا هغه بچی دی چې د خپل مور شیدې خوري، د مور په غیږ کې دی. فرعون غوښتل چې د دغه ماشوم په واسطه د هغه مور له حقیقي ایمان څخه راواړوي. د مور زړه چې څو شیبې مخکې د خپل زړه 3 ټوټې له لاسه ورکړې وې په شدت سره په لرزېدو شه او چیغه یې وکړه نه، هغه داسې ماشوم دی چې هغه تنګ خوري، هغه شودې خوري، دا مه سوځوئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانو وی فرمایل چې دغه تیخور ماشوم د عیسی په څیر په زانګو کې په خبرو راغی او خپلې مور ته یې وویل مورجانې ټینګه او ثابت قدمه اوسه، ته پر حق یې، مړ په شا کیږه. فرعونیانو ماشوم راپورته که او اور ته یې وغورځو. فرعون یو ځل بیا هغې ښځې ته وویل آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ هغې ښځې یو ځل بیا هماغه ځواب ورکه زما او ستا رب هماغه الله دی، بل رب نشته. په دې ځل فرعون امر وکړه څو هغه هماغه تنور ته ورغورځوي چې بچیان یې ورته په هغه کې اچولي وه. هغه ظالمانه امر ترسره شو مګر د هغې ښځې قیصه په هماغه ځای پای ته ونه رسېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی دی کله چې له حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره یو ځای د معراج په سفر کې آسمانونو ته ولاړم، نو هغه ته مې ویل ای جبرائیله دغه سپېڅلی او خوندور بوی چې آسمانونه نیولی دي د څه بوی دی؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمیل هغه نه پیژنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ځواب ورکړه نه. جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه بوی د فرعون د لور د سینګارونکې ښځې او د هغې د بچیانو د وجود بوی دی چې د ټول آسمان فضا یې خوشبویي نیولې ده. ګورئ درنو اوریدونکو، زرګونه کاله وروسته د هغې ښځې او د هغې د بچیانو د روح خوندور بوی آسمانونه نیولي دي. نو ای مسلمان وروره او مسلمانې خورې په خپل دین ثابت قدمه اوسه او هر وخت د دین تبلیغ سره یوازې په وینا نه بلکې په نیک عمل سره د اسلام ملاتړ وکړه څو انشاء الله دغسې مقام ترلاسه کړي. په موږ او تاسو باندې خو دا مشکلات اوسه نه دي راغلي، دا ستونزې را باندې راغلي نه دي، خپله په دین باندې عمل نه کوو. د الله رب العزت اوامر او د الله رب العزت احکام نه عملي کوو. دا خو لا پرېږده چې داسې ستونزې په موږ او تاسو باندې راشي او د هغه په وړاندې موږ او تاسو ثبات، پایداري او استقامت دومره وخت نه لرې چې د نورو نیمګړتیاوې وپلټې او تېروتنې وشمېرې. ځان ته متوجه شه که د الله لارښوونې در سره مل وي نو بیا له څه شي ډارېږې، خو که الله دې خلاف وي نو څوک به دې ترې وژغوري. که غواړې چې الله در سره مل شي د الله ومنه، د الله د رسول ومنه او د هغو اوامرو ته غاړه کیږده. کینه پرېږده، د کینې اور بدن خوري او د غیرت ډیرښت د اور لمبه کیدل دي. په دا نن ورځ کې الله ته متوجه شه
دا مه کوه چې سبا به کوم یا بله ورځ به کوم. که خپل نننۍ ورځ ښه نه کړې نو سبا ورځ خو هسې هم نه لرې، یعنې هغه خو په یو غیبي نړۍ کې پټه ده، یا به ژوندې یا به مړه وي. له بېځایه او ناوړه بنډارونو څخه ځان په روغه را وباسه. د ښو اخلاقو په ګاڼه ځان تر باغچې هم ښکلی کړه. له نورو سره تر خپله وسه ښېګړه کوه، ځکه چې دا هم د نیکمرغي د لاسته راوړلو یوه لار ده. کینهګر مرګ ته وسپاره او دښمن هیر کړه. تل دې ته متوجه اوسه چې څنګه خپل رب په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړم. نو ای نیکمرغې ښځې، پام چې د خپل ژوند ارزښتمنې شیبې په بېګټو چارو، په غچ اخیستلو، په بحث او مباحثه کې له لاسه ورنه کړې. ګرانې خورې، پام چې د شتمنۍ هوس ته پر روغتیا، نیکمرغي، خوب او سوکالي لومړیتوب ورنه کړې. پام چې د بل نیمګړتیاوې ونه پلټې، پردی غیبت ونه کړې او په خپلو نیمګړتیاوو سترګې پټې نه کړې، بلکې د هر څه نه مخکې خپل نیمګړتیاوو ته متوجه شه. پام چې ځان د هیلو په بېپایه سمندر کې لاهو نه کړې چې د هرې هیلې په ترسره کولو پسې لګیا شي او د ژوند اصلي لوری درڅخه ورک شي. پام چې د ځان او کور په پاکوالي او طهارت کې لټي ونه کړې، ځکه چې په دې سره د کور نظام او د کور چارې بېنظمې کړېږي. پام چې له حرامو خوړو او د حرامو څښلو څخه ځان وساتې. پام چې په تیرو پسې ونه جاړې. پام چې د اخروي چارو په اړه ځان په لټي ونه وهې او آخرت ځان نه هیر نه کړې. پام چې په حرامو او نارواو چارو کې خپل وخت او شتمني خرابه نه کړې، بلکې الله ته په هر وخت کې متوجه شه او د الله نه دا وغواړه چې یا ربه ما د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوه. نو ګرانو خویندو، د خپلې مسکا چینې په پټېدو راولئ چې پر دې زړونه خړوب کړئ. هر هغه خوږه کلمه وکاروئ چې مینه رازیږوي او نفرتونه لرې باسي. هر هغه شی خیراتوئ چې بېوزله خوشحالوي او وږی مړوي. دا نه چې په کور کې تل لپاره په نفرت، په غضب او په غصه کې ژوند تیروئ چې هم دنیا خرابه او هم آخرت خراب. له قرآن کریم سره تړاو ولرئ، په ځیرتیا او خشوع سره تلاوت کوئ، توبه او استغفار خپله دنده وګرځوئ. د دې پر ځای چې تاسې مزخرف سریالونه ګورئ، فاسده برنامې اورئ، نه د قرآن کریم تلاوت وکړئ. په دې به الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي. ګرانو خویندو، دعاګانې او ذکرونه ډیر کوئ، بیا بیا دعا غواړئ او د خپلې توبې پخلی کوئ. خپل بچي په دین وروزئ، د سنتو پلیون یې کړئ او تل ورته ګټور نصیحتونه کوئ. له هغې ښځې سره ناسته او ولاړه او دوستي کوئ چې له الله څخه ویریږي، له دین سره مینه لري او ټولنیز ارزښتونه په پام کې نیسي. د مور و پلار منل، د خپلوي پامنیوي، له ګاونډیانو سره ښه راشه درشه، د یتیم کفالت، د خاوند اطاعت او هر ګټور کتاب مطالعه کړئ تر څو چې الله تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوي. نو آفرین په هر هغه ښځه چې د لمانځه پابنده وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې پرده کوي، خپل پت او عزت ساتي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د دینی علم په ګاڼه سینګار او عقلمنه وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې وفاداره، ایمانداره او صدقه کوونکې وي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د الله ذکر، شکر او د دین په خپراوي کې کارنده ونډه اخلي. آفرین پر هر هغه ښځه چې د آسیې، مریم او خدیجې رضی الله عنهن پلیونې وي. آفرین په هر هغه ښځه چې خپل بچي زړور مجاهدین روزي. آفرین په هر هغه ښځه چې ټولنیز ارزښتونه پالي. آفرین په هر هغه ښځه چې د الله پر دین غیرت کوي او له بدیو ځان لرې ساتي. نو که تاسو ګرانو خویندو د الله په دین غیرت وکړئ او له بدیو ځان وساتئ، الله ته منقاد شئ، تاسو به په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ او ټول به درته دعاګانې کوي. دا څو خپرونې چې تاسو ته وړاندې کیږي ضرور دا واورئ، ځکه چې په دې خپرونو کې ریښتینې خبرې، حکیمانه اصول، ډېرې اغیزناکې خبرې، ښه فکر او پخې تجربې تاسو ته وړاندې کیږي. دا خپرونې واوره چې غمونه او اندېښنې دې لرې شي، د فکر لوری دې روښانه شي، عقل دې له ناوړه خیالونو پاک شي.
د دې خپرونو اوریدل به تاسې د شیرازه شنو باغونو په لور روان کړي او د نیکمرغي خوټېدلې چینې به ووینئ. هیله من یم چې دا خپرونې په مینه سره واورئ او د الله رب العزت نه هیله لرم چې زموږ دا ناچیزه هڅې په خپل دربار کې قبولې کړي. په خپل ژوند کې مه ناهیلې کیږه، بلکې تل لپاره الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوه. دا له یاده مه باسه چې ستا رب بخښونکی او توبه قبلوونکی دی. پر بېوزلو شفقت کوه چې نیکمرغه شي. اړ کس ته خیرات ورکوه چې روغتیا عمومي. له چا سره کینه او دښمني مه کوه چې په عافیت سره اوسې. ښه ګمان لره ځکه الله در سره مل دی. ملایک ستا لپاره د بښنې دعاګانې غواړي او جنت دې د ورتلو لارې څاري. پر الله ښه ګمان کوه، خپلې اوښکې پاکې کړه او د الله درکړلي نعمتونه را په زړه کړه، نو له غمونو او اندېښنو به خلاصه شي. داسې فکر مه کوه چې ګوندې چا به دا دنیا شل کړې وي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څوک نه دی تیر شوی چې ټول ارمانونه یې ترسره شوي وي، له کومې ستونزې او اندېښنې سره دې مخ شوی نه وي. د خرما د ونې په څیر لوړ همت ولره، لکه چې د خرما ونه دنګه او له هرې چټلي نه لوړه ده چې څوک یې په تیږه ولي نو هغه ورته خپلې میوې راتویوي. حوصله پیدا کړئ ګرانو خویندو، لوړ همت پیدا کړئ، د الله اوامرو د الله احکامو ته غاړه کیدئ چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ. ګرانې خورې آیا تا کله اورېدلي دي چې په خفه کېدو، په غم او په ژړا باندې ورک شوی شی پیدا شي؟ او یا په غمجن کېدو کومه تیروتنه سمه شوې وي نو بیا ته ولې اندېښمنه او غمجنه یې ولې جاړې؟ الله ته متوجه شه. د مصیبتونو او فتنو انتظار مه کوه، بلکې د امن، سلامتیا او عافیت انتظار کوه. د خپلې سینې د غچ اور په بښنه ووژنه. او داس، غسل، خوشبو او مسواک د هر مصیبت او د هرې اندېښنې دوا ده. نه ګرانې خورې، الله ته متوجه شه. ناوړه کارونه هم دا اوس پرېږده او د الله اوامرو او احکامو ته ځان منقاد کړه. بس په دا نن ورځ کې کوشش وکړه چې الله د ځان نه راضي کړې. شاعر څه وایي چې تیر شي هیر شي او راتلونکی په یو غیبي نړۍ کې پټ دی او ستا په لاس کې یوازې اوسنی وخت دی. په اوسني وخت کې الله د ځان نه راضي که. تاسې نه ګورئ چې څنګه په قرآن کریم او حدیثونو کې الله رب العزت او د هغه پیغمبر د فرعون ښځه آسیه بیبي ستایلې، لکه چې الله رب العزت فرمایي وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. د مؤمنانو په اړه الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي، کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه، زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه خلاصون راکړه. لږ ورته ځیر شئ چې الله څنګه د یوې مسلمانې ښځې لپاره د آسیې بیلګه وړاندې کړې او دا د هر هغې ښځې لپاره غوره نمونه ده چې په سمه لار تلل غواړي. آسیه بیبي څومره عقلمنه وه چې ځان یې الله ته نږدې که او د فرعون کافر له اطاعت نه ځان ډډې ته کړی و. د دنګو ماڼیو ژوندون یې د الله پر نږدېوالي قربان که او د دنیوي شان و شوکت په مقابله کې د جنت هغه ماڼۍ خوښې کړې چې لاندې ترې نهرونه بهیږي. نو تاسو هم ګرانو خویندو د دنیا په لذاتو او په خواهشاتو باندې مه دوکه کیږئ. همدا اوس الله ته متوجه شئ، ځان د آسیې غوندې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ. په رښتیا چې آسیه بیبي له الله سره د ډیر عظمت لرونکې ښځه وه چې د فرعون په څیر ظالم او کافر پاچا په مخ کې د حق کلمه وویله او په دې لاره کې بلا ستونزې وګاللې ان تر دې چې شهیده شوه. خو الله تر قیامته پورې د ښځو لپاره نمونه وګرځوله، په قرآن کریم کې وستایله او د هغې پر عملونو الله خپله خوښي څرګنده کړه او د فرعون سپکاوی بیان که. که د تیز طوفان پر مهال ته په یو خلاص میدان کې هم یې نو د الله نه تمه ولره، ځکه الله وایي ان مع العسر یسرا، بېشکه له سختي سره پراختیا او آساني هم شته دی. خو له بده مرغه په نن ورځ کې زموږ ګڼ شمېر خویندې
د الله له دین نه توسله خبرې نه دي، نه خپلو اخلاقو ته متوجه دي چې زما اخلاق څنګه دي، نه خپل جامې ته متوجه دي چې آیا کومه جامه ما اغوستې په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی، یا کوم عادات و اخلاق چې په کورنۍ کې له مور و پلار خاوند او اولاد سره لرم آیا دا اسلامي دي که نه دي، په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خفه دی. نه راشئ ځان د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوئ، د الله کلام خلاص کړئ ویل ولئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خلاص کړئ ویل ولئ، د هر څه نه مخکې هغوی ته منقاد شئ، غاړه ورته کیدئ، په خپل انفرادي کورني او ټولنیز ژوند کې د هغوی نه ګټه واخلئ چې الله رب العزت تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي او د هر چا په دعا کې تاسو یاد اوسئ چې هغوی درته د مغفرت او د بخښنې دعاګانې وغواړي، او که خدای مکړه تاسو د الله د کلام نه لرې شئ، د رسول الله ارشادات وانورئ، نه خپلو اخلاقو نه خپلو جامو او نه خپلو اعمالو ته متوجه اوسئ، بیا خدای مکړه تاسو به په نړۍ کې بدمرغه ښځې یاستئ او ټول به درته بددعایي کوي، او په آخرت کې به هم الله څخه مسؤول یاستئ، الله سره به تاسو د ځواب څه نه لرئ چې بیا به الله ته وړاندې کړئ. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که اوس په اندېښنه کې په کړاو او په مصیبت کې ژوند تیروي، خو الله مه ایروه، ځکه شاعر وایي که اندېښمن وخت څومره هم اوږد شي، خو بیا هم د الله لورینې او پیرزوینې د سترګو په راب انسان ته رارسیږي. زما خوږې خورې، په هره تنګه پسې آسانی وي، په هرې اوښکې پسې مسکا وي، او په هرې شپې پسې روڼ سبا شته. د اندېښنو دا تورې ورېځې به لاړې شي، د غم دا شپه به سبا شي، دا ستونزې به انشاءالله هوارې شي، الله به سوکالي در په برخه کړي. خدا په یاد لره چې ستا لپاره په هر حال کې اجر لیکل کیږي. که ته مور یې نو ستا بچي به د اسلام مرستندوی او د دین خدمتګاران وي، خو په دې شرط چې ته یې ښه پالنه او روزنه وکړې، نو همدغه بچي به سبا ته خپل رب ته سر په سجده وي او تا ته به دعاګانې کوي. وګوره یوه مشفقه مور څومره لوړه مرتبه لري چې بچي یې په سجدو کې ورته دعاګانې کوي او د الله رب العزت نه ورته د بښنې او د مغفرت دعاګانې غواړي. د ښځو لپاره یوازې همدا ویاړ بس دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي هم یوه ښځه وه چې ټول انسانیت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر یو لارښود ډالۍ که. ته دا وړتیا لرې چې نورې ښځې هم اسلام ته راوبولې او د دین دعوتګره شي. ته کولی شې چې نورې ښځې هم د اسلام پر سپېڅلي لارې روانې کړې، ځکه ښځه که په خپل سیرت او نیکو چارو ولاړه اوسي نو هغه لوړ کارونه ترسره کولی شي چې لوی لوی ویناوال یې په منبرونو نشي کولی. څومره به داسې ښځې وي چې په یو کور کلي کې وخت تیر کړی او د چم او ګاونډ ټولې ښځې د پردې پاکلمني او ښکلي سیرت مثالونه بیانوي چې د نورو ښځو لپاره غوره بیلګه وګرځي. ټولې غوټۍ به ګل شي، اندېښنې به له منځه لاړې شي، سوکالي به راشي، ځکه الله وایي سیجعل الله بعد عسر یسرا. لرې نه ده چې الله رب العزت تر تنګلاسي وروسته پراخي هم ور په برخه کړي، خو په دې شرط که زموږ خویندې الله ته متوجه شي، د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیدي، نو په نړۍ کې به تر ټولو نیکمرغه ښځې وګرځي. ته خلک د الله دین ته رابله، خپله هم د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیده. که تا ته کومه ستونزې رسیږي ګرانې خورې الله به اجر درکوي. که ته د الله په لار کې د مجاهدې په لړ کې له کومې ستونزې سره مخ شې نو انشاءالله چې هغه به ستا د ګناهونو لپاره کفاره شي. زه تاسې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې زیری درکوم. رسول الله فرمایي که ښځه د خپل رب اطاعت وکړي، 5 وخته لمونځ وکړي او خپله لمن پاکه وساتي، نو الله به یې جنت ته ننباسي. دا ټولې خبرې د هغو ښځو لپاره بیخي آسانې دي چاته چې الله د دې چارو توفیق ورکړی. نو تاسې هم له الله څخه د نیکو چارو توفیق وغواړئ او دا اوچتې رتبې راخپلې کړئ
وکړئ چې الله در باندې ولورېږي د دنیا او آخرت نیکمرغي مو په برخه شي او په هغه ځای ودرېږئ چې د اسلام مقدس دین درته د ودرېدو امر کوي. د قرآن او سنتو پر حکمونو عمل کوئ ځکه چې ته یو مسلمانه ښځه او دا ستا لپاره د ویاړ ځای دی. ته نه ګورې چې څومره ښځې داسې دي چې په کفري سیمو کې زیږېدلې دي چې په ښه او بدو پوه شوي نو یا عیسوي شوي یا یهودي شوي او یا نورو دینونو ته اوښتي دي. او پر دې برسیره داسې ولسونه هم شته دی چې د دین پر وړاندې په مخالفت کې ولاړ وي خو الله ته مسلمانه پیدا کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتي کېدو په ویاړ یې ویاړلې. د رسول الله د سپېڅلو بیبیانو پر نقش و قدم د تلو لار یې درښودلې او ته ډېره نیکمرغه یې چې الله د 5 لمنځونو وس در بخلی او ته له دې پلوه هم نیکمرغه یې چې د رمضان میاشتې فرضي روژې نیسې د بیت الله حج او پرده کوي او ستا تر ټولو لویه نیکمرغي دا ده چې الله دې په ربوبیت منلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وروستی پیغمبر منلی. ستا سره زر ستا دین دی، ستا ګاڼه ستا اخلاق دی او شتمني دې ادب او شرافت دی. حسبنا الله و نعم الوکیل. زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. نو الله دې موږ ته او زموږ خویندو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. که نن خوشحاله نه یې نو ستا غم به هم همیشه وي. که خوښي تل نه وي نو په اندېښنو هم له لاسه وتلي شیان بیرته نه راستنیږي. ته به هله نیکمرغه شې که پر دې خبره دې سر خلاص شي چې په اسلام کې د مسلمانې ښځې مرتبه او په یو کفري هیواد کې د کافرې ښځې ارزښت وپېژنې چې هغه څه ارزښت لري. مسلمانه ښځه په یو اسلامي هیواد کې د ایمان خاونده وي، روژه نیسي، د تهجد لمونځ کوي، خیراتونه کوي، له ګاونډیانو سره ښېګړه او په خپلو بچو شفقت کوي. نو وګورئ چې داسې مسلمانه ښځه څومره نیکمرغه ده ځکه په هر پل ورته اجر، ثواب، د الله خوښي او د سکون شتمنۍ ور په برخه کیږي. د دې برعکس په کفري هیوادونو کې له حقیقت نه ناخبرې نامسلمانې ښځې د یو څو ټکو په خاطر خپله حیا تر پښو لاندې کوي، سره له دې چې حیا د ښځې ښکلا او ګاڼه ده. خو نامسلمانې ښځې له دې ارزښتونو سره د نااشنایي له امله ځای پر ځای نمایش او ځان ښودنه کوي. نو داسې ښځه په لوی لاس خپل ارزښت له لاسه ورکوي ځکه چې عزت او شرافت نه لري. که ته دې دواړو طبقو ښځو ته ځیر شي نو پوه به شي چې هم ته نیکمرغه او د لوړې مرتبې خاوند دی. په دې اړه د قرآن کریم دې آیت ته متوجه شه. الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بې زړه کیږئ مه، اندېښمن کیږئ مه، همدا تاسې لاسبر یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. د هر انسان ژوند تیریږي، هغه که په خپلو او دنګو ماڼیو کې وي او که په خرابو کوټو کې. خو د پام وړ خبره دا ده چې په دوی کې به نیکمرغه څوک وي. الله ربي لا اشرک به شیئا. الله زما رب دی او زه له خپل رب سره هیڅ شریک نه جوړوم. نو دا ووایه خورې الله ته متوجه شه، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړه. هیله ده چې الله رب العزت به درته بښنه وکړي او د نړۍ نیکمرغه ښځه به دې وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.